بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو FBM. FBM خو موږ تاسو ویلو چې FBM او FBA فرق او په لسټینګ کې چې دا کړی وو فرقونه موږ ته ټیګر او درس کې ویلي چې څه شی دي څه کوي. نو موږ سلټر اکاونټ جوړ کړو، د هغې نه وروسته نو هغه FBM چې موږ پراکټیکه په تیوري ویلو هغې کې راځو چې تاسو خپل کار شروع کړئ. نو دا څنګه موږ کولی شو دې کې لسټینګ وکړو، نو څنګه پراډکټ لیست کولی شو. دا ډېر اسانه دی. اسانوالی په دې دی چې اول خو ته کولی شې چې په کوم علاقه کې اوسېږې هلته وګوره. FBM خو ما تاسو ته ویلي چې په کوم ملکو کې کېږي چې هلته لینډ شپینګ امازان ویر هاوس موجود دي. لکه په بعضې ملکونو کې چې امازان ویر هاوس ونه لري هلته نه کېږي. نو په اماراتو کې اوس کېږي، دلته خپل امازان ډراپ شپ هم کوي او ډېر اسانه کېږي. FBM ته کولی شې بینن سوپر مارکیټ یا کوم هولسیل ته لاړ شې، پراډکټ وګورې په هغه دوکان کې، هغه په امازان په لسټینګ کې وګورې چې امازان په لسټینګ کې دا څه شی دی. مثلا زه راځم په امازان په لسټینګ کې زه یو څه شی ګورم، دا ماوس ګورم، یا ماوس نه زه راځم چینل یا دا گوشی सब गूगल के लगे यार. کپس دا ګورم، مثلا دا کپس دي، دا په څو خرڅېږي، دلته قیمت ګورم او دا یې لاندې یو ځای چې کوم ځای کې ماته معلوم وي دي هلته یې ګورم، یا کور ته هم در راوړم هملته ایښي په امازان کې لیست کوم، اسانه لیست کېږي. ګوره څنګه موږ لیست کولی شو. مثلا دا کپس دي یا دا دي کوم چې خرڅېږي بازار کې، دا دي لیدلی دی کپس ته زه راغلم، دې باندې مې کلیک کړو. چې کلیک مې کړو دی پرایس دی 23 شیډي خرڅېږي. نو دلته زه راځم د اسین نمبر د دې کاپي کوم. دا چې مې کاپي کړو دا مې دلته وکتو، اول اسین نمبر یې مې کاپي کوم. زم امازان خپل هغه سنټر چې موږ تاسې جوړ کړی دی د هغې ته زه سیلر سنټر ته لاګین شلم. وخته کې سیلر سنټر ته زه لاګین شلم، دلته زه راغلم. چې دلته راغلم نو زه غواړم چې دې کې پراډکټ لیست کړم. پراډکټ دې ځای نه هم لیست کولی شي او د دې ځای نه هم لیست کولی شي او خپله د همغه د امازان صفحې نه هم لیست کولی شي. زه لیست پراډکټ کوم و دلته تا نه نوم غواړي UPC یا د پراډکټ UPC نمبر یا AN نمبر یا ABM نمبر او یا SN نمبر. زه اوس زما هغه کوم پراډکټ چې مثلا دلته ما سلیکټ کړو، دلته راځم دې نه SN نمبر یې په آخر ته راځم، دلته موجود دی، دا کاپي کوم. دا چې مې کاپي کوو بیرته ځم امازان ته، دلته یې سرچ کوم. دا دی که نه، او دا زه کولی شم خرڅ کړم. که چېرته دا برینډ دی دلته اپلای ټو سیل بیا راځي. که برینډ یې اپلای، برینډ مال ځکه مه خرڅوه، ځکه مه خرڅوي چې برینډ مال بیا که ته اول کې دی بیا تا ته په وروسته څرخو کېږي یا وایلیشن در باندې لګي یا بندیز لګوي. نو ته کوشش وکړئ دغسې مالونه خرڅ کړئ چې آزاد بازار کې. نو دلته راشه ته ورته نیو واخله، نیو کې وال سیل دس پراډکټ. دا پراډکټ ته وایي چې زه سیل کوم خرڅوم. نو په دې سیل SKU کې د پراډکټ دومره واخله، کنټرول+C دلته یې پیسټ کړه، اسان. بیا لاندې راشه، قیمت یې څو، دغه کلیک کړه، لاویست پرایس هماغه قیمت به واخلي. نو څوک یې خرڅوي؟ ته وایي چې دا خو فلفل امازان نه، زه یې خرڅوم، ما لیست کړی. نیو دی، څو دانې دي؟ 100 100 200 چې څو لیکي 100 او 200 دا لیکه داسې لیکل دي. نو سیو اینډ فینش به کې، نو په 15 دقیقو کې به تا ته لیسټینګ شي. چې کله تا ته لیست شو، تا ته چې لیسټینګ خلاص شو، نو 15 دقیقې بعد تا ته لیست کېږي. نو ته چې کله اکاونټ ته لاړ شې
په اکاونټ کې بیا ته منیج آرډر کې منیج آرډر نه به ته ورته پرنټ لیبل کې د پرنټ لیبل ورته سکیجول ډلیوري ووهې. نور به زه خو اف بي ام نه کوم چې هغه پرکټیکل هغه ځایونه مې درته ښودلي وی څه چې اف بي ام ډېر اسانه دی. نو دغه ځای کې بیا ته آرډر چې منیج کو نو منیج آرډر نه به وروسته ته سکیجول ډلیوري وکړې او هغه آرډر به پیک کې. خو پرون تاسو ته مې ویلي چې څه شي ته ضرورت دی چې پیکینګ کوئ نو بیا هم درته وایم چې پیکینګ دپاره باید کمپیوټر ولرې. ته چې اف بي ام کې کمپیوټر باید لپټاپ وي که ډیسکټاپ وي باید درسره موجود وي. دوم باید ته ورته پرنټر ولرې پرنټر لیبل پرنټینګ د اف بي ام دپاره دا پرنټر به ورته لرې. پرنټر دریم باید ته ورته هغه خپل سولوشن ټایپ به ورته وایي سولوشن ټایپ باید هم در سره وي چې دا بیا کاټن ته بسته بندي کې دا هم باید در سره موجود وي په کور کې چې چیرته اوسېږي. بل بیا چې تا سره موجود وي سولوشن ټایپ او پرنټر او بل باید باکسز در سره وي چې په دې کې باکس کې اچوي او بل که غواړې باید ماتولو سامان یې ببل رپ باید در سره وي که نه چې در سره وي ببل رپس دا باید هم در سره وي چې دا کې ته تاو کې دا منظم سیستم جوړ کړي. نو دا چې څومره پروفیشنلي څومره په سلیقه یې او څومره تکړه یې عمره کولی شي. داسې کسان زه پیژنم په دې باندې $100,000 د میاشتې ګټه کوي په اف بي ام باندې او ډېر اسانه کار دی دا. سبا چې د اکاونټ جوړ کړو ورته شروع وکړه 100 پراډکټ اډ کړه 200 اډ کړه تا نه څه ځي څه تاوان دی. خو داسې نه چې هغه پراډکټ اډ کړي چې نور پسې تا نه څوک وغواړي نور پسې لای په لای ګرځي او پیدا کېږي نه په دې په هغې ګرځي. داسې پراډکټ اډ کړه چې تا ته ډېر معلوم وي موجود وي ارزانه وي ګټه پکې وکړي هر هغه شی. دا به تا ته سوال پیدا شي زه څنګه پراډکټ واخلم امازان کې به پراډکټ اخلم او په امازان کې به خو قیمت یې یا به څه یا به څه په امازان کې ارزانه نه وي. په امازان کې همیشه مال چې دی قیمت یې ښه مالي او بل دی امازان کې خلک دې ته نه ګوري خلک هوساینې ته ګوري څه قیمت کې ډېر بحث نه کوي شی انتخابوي چې کور ته یې راته راوړي بس ټک ورکوي. نو ته چې بل څوک دا ګټه کوي ته یې وکړه انتخاب یې وکړه مال پکې اډ کړه لیس وکړه که چې لیس دې خوښ نه شو بېرته ډیلیټ کړه بل مال لیس کړه. یو شی او پراډکټ خرڅ نه شو ډیلیټ یې کړه بل مال چوز کړه بل انتخاب کړه بل خرڅ کړه. نو دا خو دغه پروسس دی جریان ورکوه مخکې ساتئ چې شی د خوښېدل هغه خرڅوه. دا اوس دا زه اوس خرڅوم ګورم دا بیا لیست کوم اسانه ګوره په هغې طریقه خو مې یاده کړه. اوس دې ته راځو اسن نمبر یې پیدا کوم چې اسن نمبر د دې څه شی دی دلته ګورم دا اسن نمبر دی کاپي مې کو دا چې د کاپي کو د دې ځای نه هم موږ کولی شو پراډکټ لیست کړو د کوم ځای نه نو د امازان د صفحې نه اډ ټو لیست فکر کوم دا به هغه یي سلسلټر اکاونټ ته داخلي کوم چې میل مې لږ دا ویډیو لږ هغه وایرل کېږي بیا مشکل دی. اکاونټ ته راغلم هسې نه هغه کوم دې ځای نه کوم دا ځلې دا اډ پراډکټ اخلم دلته هغه اسن چې مې کاپي کړی پیس کوم یې ګورم یې دا هم زه خرڅولی شم نیو سلیکټ دیس پراډکټ نو دلته راځم او د دې نوم ورکوم چې نوم یې څه شی دی چې کوم یې نوم یې هغه نوم یې کاپي کوم دا مې کاپي کړو سکیو نیم کې اچوم کنټرول پلس وي لاویس پریس ورته انتخاب کړه نوی دی امازان اف بي ام کوم څو دانې سره موجود دي 130 هېڅ نه غواړي سیو ان فینش کړه 15 منټو بعد به تا ته دا لیست شوی تا ته به نور آرډر راځي آرډر دپاره یو کار وکړئ په موبایل کې یو سافټویر دی انسټال یې کړئ د امازان ما انسټال کړی دی موبایل نه یې کاروئ ښه امازان اپ فار موبایل هغه وګورئ هغه انسټال کړئ
خپله د امازان اکاونټ ته چې ته ځې هر ځای کې درته وایي چې دا اپ ته ډاونلوډ کړه. زه به دې درته دا تصویر وښیم چې ویډیو کې ما سره موبایل و دلته به چې تاسې په دې باندې پوه شئ. یو خو اپ یې داسې دی چې هغه دی ته عمومي د یو ستا خپل شخصي اکاونټ دپاره دی، خو عمومي اپ دی چې ته امازان مالونه پکې اخلي. هغه نه امازان سیلر اکاونټ امازان seller app for mobile. هغه چې کله موږ د اکاونټ ته خپل راشو په اکاونټ کې زموږ هم موجودي inventory planning listing نو ډاونلوډ اپ موبایل دغه علامت دی. دا کله ډاونلوډ کړي دا خو دا علامت ته سرچ کا پیدا کا چې دا موږ څه کولی شو څنګه کولی شو چې دا ډاونلوډ کې چوخته کې ډاونلوډ دی که موبایل کې دا ډېر اسانه ځکه دې ډاونلوډ ښه دی چې موبایل کې د خپل پټو سیستم په کارډر درته راشي همیشه کمپیوټر مخ ته نه ناست موبایل ته مسج ایمیل هم درته راځي او بل په هغه کې به وګورم آرډر به خپل موبایل نه کې دغه پته انسټال کړي نو ډېر اسانه دی. مال به په امازان کې ګوري همدغه طریقه د مخ ته یو بیا نه لیبل ته ضرورت نه پروډکټ لیبل ته ضرورت شته نه پی پی سی ته ضرورت شته نه بل شته او خاص دکان ته لاړ شه قیمت وګوره قیمت ښه شی وګوره لرې مه ګوره که مثلا ترانسپورټ لري چې چیرته یې ګورې اونده فروشي ته لاړه ورپسې لرې لاړ شه خو چې هغه شی ستا همیش لاسته راشي نه چې تا ثبت کړی وي نو نه یې ګرځې ورپسې هغه شی ثبت کړه چې مارکیټ کې ته پیدا کولی شي. اسکیوي رااخله دلته یې ګوره چې کوی دې نه بعد بیا اسانه کو هېڅ خطر نه لري اسانه دی ګټه ډېره لري. کوم پروډکټ چې ښه رینک لري لو رینک لري هغه خرڅوه رینک ته د پروډکټ ګوره چې رینک یې کم و نو هغه پروډکټ به تا ته ډېره ګټه کوي. رینکینګ بیا تا باندې تاسو ته زه ښیم چې د پروډکټ رینکینګ څه شی دی چې کوم پروډکټ ډېر کم رینکینګ لري هغه پروډکټ به تاسو څه کوئ خرڅوئ به. traditional medicinal دا زه غواړم خرڅه کړم دا ورومه چې بیکس فارمات باندې راځم ریټینګ په ډېر ښه دی رینکینګ دا چې کله په جنګل سکاوټ باندې خلاص کړو جنګل سکاوټ تاسې نه دی ویلی په هغې بیا هلته رینکینګ ګټه او پیدا شي ښي دغه زه کاپي کوم دا خرڅوم غواړم چې په امازان یې خرڅ کړم نو دلته راځم دلته یې سرچ کوم اول بیسټ سرچ راغی دا هم خرڅه ناټ اویلیبل نه دی شته دا اوس څه دی ناټ اویلیبل دی نشته که برینډ والا یي برینډ بیا هلته اپلای پارسل درته راځي بل ګورم دې نه بیک کېږم دا خرڅوم ډیزاین هم کولی شي خو دلته ایمیل اډرس بیا مجبور امازان اکاونټ ته به لاګین کېږي دې خوا نه خپل سکیوي اخلمه لاګین کېدل سخت نه دي خو دا ایمیل اډرس پاسورډ هغه یې مشکله دي شوش کاپي چې کاپي مې کو دا خو مې یو ځل لیست کړی و دې بل اکاونټ ته دې سایډ ته راځم انټر دا به دې ځای نه اډ پروډکټ کنټرول پلس وي انټر دا هم ناټ اویلیبل دی دا هم نشته نو زه راځم بل ګورم بلې کټګوري کې ګورم
بله کټګوري مثلا یو ټیشو ګورم پیپر ټاول ګورم دا دې دا خرڅوم مثلا امازون ته ځینې منځه خرڅولی شم ساري چې هغه ایمیل اډرس نو غواړم دا ایمیل اډرس ورکړم دا ایمیل اډرس پاسورډ ورکړم پی ټي کوډ راته راغی هغه به 15 اویا 40 دا به دې زه نور دا ساین اپ کې دا چې کله انتخاب کې بیا نه غواړي دغه چک باکس جان کې دلته راغلم دا اوس نوم یې چې دی نوم یې دا دی دا غواړم خرڅ کړم په امازون باندې کنټرول سی کنټرول پلس وی ډېر اسانه په کمترین قیمت چې د مغه قیمت یې فکس وي په امازون یې خرڅوم څو دانې را سره دي 200 دانې څه به وکړي سیو ان فینش خلاص دا به د مخې تا ته لیسټینګ شي نو ورته مزې کوه په امازون یې خرڅوه پیسې ګټه ډېر ایزي ډېر اسانه نو څه شي ته ګورې خو سبا دې لږ لږ دې ورته وظیفه مثلا په اضافه په ځان مشکل راوړه چې کامیاب دې کړو خو صحیح چې پوه شه چې دا هر څه چلولی شي زړور اوسه نو دې ورته وظیفه پرېږده 59 پرېږده او 824 هم پرېږده چې وظیفه کوي دا وکړه چې د ژوند په خوند پوه شي پیسو په خوند پوه شي په ګټه پوه شي ډېر ارزانه ډېر اسانه په هر ځای کې په کوم ملکونو کې چې ته یې په هغه چې د امازون ویرهاوس چلیږي که په اروپا کې هغه کسانان دي وطنوال دي که په امریکا کې دي که په دوبۍ کې دي که په استرالیا کې دي که په ایجپت کې دي که په هر ملک کې دي چې هغه ځای کې امازون ویرهاوس چلیږي نو بي ام دې وکړي بي ام هم ډېره فایده لري او تکلیف یې ډېر دی خو ګټه یې هم ډېره تکلیف یې ځکه ډېر دی چې کار به خپله کوي وړې به یې بل یا خپله ځان ته موټر ډریور ونیسه موټرسایکل والا ونیسه هغه به یې درته وړي نو دا څه شی دی دا د امازون اف بي ام پراکټیکل لیسټینګ ډېر اسانه که څه مشکل دی بیا ما سره واضح کړه ویډیو کال کې کارنګۍ بیا ورته زه مشکل حل کوم ډېره مننه آباد اوسئ